السلام علیکم، زه ملک عثمان. نننۍ ویډیو کومه خبره کوو چې کله هم موږ په خپل یوټیوب چینل باندې ویډیوز اپلوډ کوو، په صحیح طریقه سره ایډیټینګ کوو، ټایټل ورکوو، ډسکرپشن ورکوو، بیا هم زموږ ویوز نه راځي او یا زموږ ویډیو باندې څه لږ ډېر ویو رام شي، خو بیا هم زموږ ویډیو ته څوک لایک نه ورکوي، صحیح واچ ټایم نه کوي. نو دې مطلب دا وي چې مونږ ویډیو راړه مطلب رینک خوښ خو مونږ ټارګېټ کړی غلط آډینس دی. مطلب زموږ ویډیو داسې خلکو ته راړه مونږ ورسول چې هغو ته ډېر سره زموږ د ویډیو ضرورت شته دی نه. د ویډیو زه تاسو سره ډېر امپورټنټ او خبرې شیر کوم اباوټ یوټیوب انالیټکس. یوټیوب انالیټکس باندې تاسو ځان فیه کوو، ستاسو چینل به 100% ګرو کوي او ستاسو ویډیو به 100% صحیح آډینس ته رسي او چینل به 100% فاسټ او تیز ګرو کوي. نو زه د ویډیو نه شروع کوم. ټول نه مخکې زه فن کوم یوټیوب سټوډیو دا اپلیکیشن دی، ټول یوټیوبران یوز کوي، هر چا سره به وي. د مین ډیشبورډ ته راشم، دا جست اوپن کې تاسو سره داسې انټرفیس دی راشي سیټ دی کې به زه لږ لاندې راشم او فار ایگزامپل دلته کې به زه اوپن کوم، دلته کې ویډیو سیټ ته به زه راشم. اول ټول نه مین غټه خبره دلته کې په دې ډیشبورډ کې ته دا ډیشبورډ به تاسو کلیک کوئ. ډیشبورډ چې تاسو کله کلیک کوئ نو دلته کې به دا ویو مور وهئ. ټول نه غټه چینل د ګروینګ سیکریټ چې کومه دی هغه په دې ځای کې دی چې دوی چاته سوچ نه کړی. تاسو کته چې زموږ چینل کوم امپریشن چې دي په دې میاشت کې وګورئ 1 लाख پلس راړو، چینل گروث څونه مزدار بیسټ روان دی. هغه دې ټول هغه په یو کوم دلته راشي، تاسو بیا انګیجمنټ راشي، بیا بل راشي آډینس ته. آډینس راشي ته دلته کته دلته چیک کوي، دلته کې به تاسو ټول گیمینګ چې کوم وي د ویوز او د صحیح آډینس ټارګیټینګ هغه دې ځای نه کېږي. دلته څه کته شي یو اپشن دی ادر ویډیوز یور آډینس واچ، مطلب ستاسو کوم آډینس یو زما کوم سبسکرایبران دي هغه کوم ویډیوګانې ګوري. نو تاسو ګورئ ویب ټاک ارنینګ او یوټیوب 1000 ویو باندې څونه پیسه ورکوي، مطلب ټول علي خان سر چینل چې کوم دی دا ګوري. دینه لاندې که زه راشم دینه ماته آډینس ذهن ته راغله چې مطلب دا کوم ویډیوګانې چې زما آډینس خوښوي او که زه په دې ټایپ فکرونه باندې ویډیو اپلوډ کړم زما ویډیوګانې به وایرل کېږي او هغې ته لایک هم راځي او چینل به در گروم کوي. به دې لاندې راځم دلته تاسو وښایئ چې ادر چینل یور آډینس واچ، مطلب ستاسو کومه آډینس چې زما سبسکرایبر دي دا مطلب نورې کمې کمې چینل ګوري. دا تاسو خپل دا کې چیک کولی شئ سټوډیو کې. دلته ګورئ زما چې کوم سبسکرایبر دي آډینس یا کمې چینل ګوري، ټول نه زیات چې ګوري دا ګوري علي خان اوفیشل، دینه ورپسې ګوري کمانډو گیمینګ، دریم ګوري ټیکنیکل تنویر اصغر. دې ما فایده څه شوه دې کتو ما ته پته ولګي زما چې کوم سبسکرایبر دي کوم آډینس دي هغه د علي خان سر ویډیوګانې خوښوي، د کمانډو گیمینګ او ټیکنیکل تنویر اصغر. مطلب ما د دې اندازه شو چې ما کوم آډینس ټول یوټیوب ټیپس غواړي، ټریکس غواړي، نو کوم یوټیوب ټیپس او ټریکس اپلوډ کوم د آډینس په کوم ویډیوګانې دي هغه به ګوري، هغه مطلب دا خوښوي، ما ته دغونه سپورټ ملوي. خو دې نه اخو ایکسټرنال شمه نو ماته به سپورټ نه ملاویږي. ټول نه غټ سیکریټ دغه دره په دې نظر فیک کې تاسو راشي چینل کې چیک کوئ او دین اندازه ولګوئ چې دلته کې تاسو آډینس خوښوي کومې چینل ګوري هغه ټاپک باندې تاسو ویډیو سٹارټ کړئ. دینه بیا راځم دلته کې اوس ویډیو خاص سپیسیفیک ویډیو ته راځم. دا ډېرې سیکریټ خبرې دي ځان سره مطلب نوٹ کړئ، په دھیان سره ویډیو په آرام سره وګورئ. دلته زه راځم شارټ وای ته موسټ ویو ته کلیک کوم، دلته به زه خپل یو موسټ ویو ویډیو اوپن کوم. دلته اوس ما دا ویډیو اوپن کړه، دلته به اوس لاندې راشم سیټ دلته کې ویو مور به وم چې مطلب دې ماته انالیټکس اوپن شي. انالیټکس ته وایي دا ویډیو سره څونه ویو وي، څونه انګیج وي، مطلب دا کومه ځای ویوز رااله دې ټول هر څه ته ویلی شي انالیټکس. دلته کې رسم دی ګورئ دې باندې 81,000 ویو دي. نو اوس دلته کې دا ماته ښایي تاسو ګورئ چې 48 غنټو کې په دې باندې 800 ویو رااله، بیا د یوټیوب سرچ نه رااله، براوز فیچر نه رااله. په نیکسټ ویډیو کې په دې باندې خبرو کوم براوز فیچر څه ته وایي، یوټیوب سرچ او سجیسټډ ویډیو دا براوز فیچر موږ ته څنګه میلاو، مطلب دې کې به نیکسټ کې بیا خبره کوم. بیا دلته کې راځم دلته اوس رالم زه ریچ سیټ ته. تاسو کته شي په دې ویډیو باندې امپریشن کوم راغلی 3,51,000 امپریشن. امپریشن څه ته امپریشن دی ته وایي چې تا ته پته ولګېږي چې امپریشن مطلب د ویډیو دومره خلکو ته شو ده 3,50,000 ته صرف کلیک 81 کړی. نو که ستا په ویډیو باندې امپریشن سیوا راځي او ویوز نه راځي نو ته اندازه ولګوه چې دلته کې ستا ویو کم دي او امپریشن دا خو دې سره سیټ دي ستا امپریشن سیوا دي ویوز کم دي، مطلب دا ستا تمنیل بیخي بیکار دی. زر ته خپل تمنیل چینج کا، خو چې ستا امپریشن راتله او امپریشن بیا څه وایي چې زما ټایټل ډسکرپشن ټیک سیټ دي، خو که چیرې ستا امپریشن هم نه راځي په ویډیو باندې نو ته راوګوره چې ستا SEO صحیح نه ده شوي، ستا ټایټل ډسکرپشن ټیک دا څه ستا خراب دي دقه سیټ کړه. ښه بیا دین اخو به راشم انګیجمنټ ته. دلته تاسو کتی شئ دلته کې زه ښیم د ویډیو خاص امپریشن. دلته اوس راشئ دلته مین خبره دا ده تاسو اوس ګورئ امپریشن کلیک تھرو ریټ د CTR هم ویلی شي دا کته شي دا 19% دی، مطلب امپریشن څونه امپریشن چې راغلی 3,50,000 هغې نه
70,000 خلکو 80,000 خلکو کلیک کړی دا ټول پرسنټ کې کنورټ کې دا شو 19,000 نو مطلب 19% خلکو کلیک کړی دی سیټ دا 19% نو که دا چېرته دا پرسنټیج چې کم وي که دا چې تر 5 نه ستاسو کم وي دې مطلب دا چې د ویډیو تمنیل چې کوم دی بالکل بیکار دی ډایرکټ په تاسو دغه ویډیو تمنیل رالئ او نوی به جوړوئ خو که چېرې دا دونه تللی لکه ښه وي د 5 پلس وي لکه تاسو 20 کې 19 کې دا ډېر زیات ښه دی نو چې 5 د پلس وي تاسو تمنیل سیټ دی د 5 نه کم شو نو تاسو ته به پته ولګي چې زموږ تمبنیل نه سیټ خو څنګه مې چې مخکې ویل که چېرته بیخي امپریشن اډو سر راځي نه مطلب دا دی ستاسو ویډیو اس ای او صحیح نه ده شوي او تاسو ټارګېټ کم آډینس دی دا تاسو غلط کړی بیا دلته کې لاندې تاسو کتی شئ دا کومه سجسټډ او براوز فیچر او دا نورې کومې خبرې چې دي انشاءالله په دغې باندې په نیکسټ ویډیو کې بیا خبره کوو نو دا نن کوم سټپس مې ته وویل ته تاسو فالو کوئ 100% به ستاسو چینل ګرو کېږي دا یوټیوب د الګوریتم او د یوټیوب سیسټم یو سیکریټس دي تاسو ته ما وویله نو انشاءالله په دې باندې ځان پوه کوئ بار ټرای وکړئ یو څه خبره هم تاسو نه پوه شوي تاسو مانه په کمنټ کې تپوس کولی شئ تاسو ته بیا ریپلای درکوم نو امید لرم زما نوې ویډیو به تاسو خوښ شوي ویډیو خوښ شوي لایک کړئ او چینل سره هم سبسکرایب کړئ انشاءالله ملاقات به کېږي په نوې ویډیو کې الله حافظ